خان په 1390 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلادیش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی. په اړه یې د باچا څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سيزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی نو اغل تاسو خلک ضرور دا سره پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ماته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یو څو ملګرو لکه عبدالاکبر خان او میاں جعفر شاه د سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب ولکه رستو سره بیا نور خلک ملاوي دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلي دي زما جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دا غربت ولې دا تنگستی ولې دا بیوسی ولې دا افغانونه ولې دا سوجه دا چې د دنیا نور قانونا هغه په مخ کې دي نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپل کې بحث مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتېدلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو چې د هر سماج یا د هر ټولنه کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره زی او د ټولنې د خوشاله غاړې ته زی په ځای کې چې کوم خلک اوسېږي د اغې د ترقۍ غاړې ته زی خبره پرمختګ غاړې ته زی نو په هغه کې ضرور داسې شوي دي چې هغه یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان له جون نه کړی منظم مبارزه کړې ده منظم کوشش کړې ده اجتماعي کوشش کړې. دویمه خبره ورته دا مخې تر راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی او دا د سنه شروع کول پکار هغه سوالو چې دغه ځای نه شروع وشو. تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدای خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او زلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو ټولنیزو بدیو په لری کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کېني نو بغیر له زړه نازړتوبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د ستونزې سولیز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی سره خو بکار کوو چې د روان نسل خو علاج وشي یا د روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازع د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخ کې خبره بوزي او هنرونه ورسره وي او تخلیقي کارونه کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي وزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولې شي. نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب د داسې سکولونو خلاص کړ چې هغه کې یو غاړه ته خو نوی علوم او داسې علوم لکه داسې جبم شامل شو مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه ماشومان خبرې دي شو نو نسل خبرې دي شو د سره روایتي هنرونه شامل شو. د سکولونو چې کوم په آزاد سکولونه وي دا غي سالانه کانفرنس کې به ډېر شیخ خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو هغه راغوخته د علاقې مشران هم راغوخته. ټول څېړونکي په دې اړه یو خله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول.
د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدوجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کره مېلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړي غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجي چې پر باچا خان د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي. باچا خان باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره می خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلی خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه. جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لرې اوسېدو لارې وښیي. مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اوري. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاري مهاتما ګاندھی ډېر نږدې ملګری و. د سرحدي ګاندھی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندھی لمسی راجموهن ګاندھی وایي چې باچا خان او ګاندھی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1920 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندھی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د ویستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندھی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و. بنیادي د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شه. د هغه وخت چې کله باچا خان نه چېرته ګاندھی سره لیدل کړي نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل چې هغه د هند په حواله وو. د خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو. په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کېږي چې باچا خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته ویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندھی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردي جوړه کړې وه. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې ښوونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نشو ویلی. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجي صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو ښوونځی یا مدرسه جوړه کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچي په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړي دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوځي. ډاکټر مکولیکا بنرجي وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړي ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و. هغه مهال خدایي خدمتګار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسې ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله. د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله. د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو،
زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم ځکه چې د خبرونې روسته او شی بو تر ورسېدو تر بلې